ټاکل شوی دی چې د همدغه ځای څخه دوی عکاسي کوي. تر مخ تیر شي د سیلاب خریا بنسټ له مشر سید احمد سیلاب څخه دغه ګلورین محفل تیار شوی دی او د 110 جوړو ټولنیز وده په خوست کې تیار کړی دی. کور وده غلی پریمانه رسوي. د سیلاب خریا بنسټ له مشر او ملګرو څخه زیاته مننه کوي چې په خوست کې د ډلهییز وده ترتیبات بشپړ هڅې کوي، پروګرامونه تیاروي، دوی دې په خپلو خوښیو ونظم. اول مشران ته احترام. کوم کسان چې د ښي طرف ته د اجناس یا اخیستې د کور وده غلی پریمانه. بیا هم یادونه کوو په خپلو ځینو باندې کښېنئ. وروسته کسان چې اوس کار کول لیدلی هېواد بیا پورته کوو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. ډېوې د پورې لاس کې کور به پورې لګوو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. مکتب او مدرسه دوه ستوري د عرفان، دوه ستوري د عرفان. او غېږ کې راغښتې توري د عرفان، ټول توري د عرفان. ډېوې د پورې لاس کې کور به پورې لګوو. وطن تعلیم د عزت قدرې سنګر د پرمختګ، سنګر د پرمختګ. لاس کې کور به پورې لګوو. وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. زخمو ته وطن رڼا کوو، وطن رڼا کوو. مخکې ولاړې دوی ځای مو تنګ کړی دی. لطفا لار ورته پرېږدئ تر څو هغه ټول کسان پر خپلو ځایونو باندې کښېنئ. اوس هم غونډه محترم رئیس سید کریم شاه کریمي د ګمرک رئیس منول ورله زموږ زیاتو کورنۍ د ژوند له خوږو محرومیتو په همدې هیله دا چې دغه د خوښۍ مراسمو له الهي تعبیر یو د دې لکه څرنګه چې په تېره کې سیلاب خیریه بنسټ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د لوړ ملا ماتوونکي ولور د بې ځایه رواجونو د ضد و ضد بازۍ د اسراف او د ځوانانو په ولور پسې او یا هم د واده په ډېرو مصارفو په خاطر باندې د ځوانانو تلل و بهر ملکونو ته د دې د مخنیوي په خاطر باندې مبارزه شروع کړې وه. دا د په خوست ولایت کې د 110 جوړو الحمدلله سیلاب خیریه مؤسسه د 110 جوړو د ودونو ډلهییز واده د ودونو لمانځلو ویاړ لري.